قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ ویل چې تاسو ټول دې ځای کوشي بیا چې تاسو ته زما له خوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغه باندې به څه ویره او غم نه وي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې د دل منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګيري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به هغوی همیشه اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسو مې لورولیو لما سره چې تاسو کوم تړونو هغه تاسو سره ورسوي نو زما چې له تاسو سره کوم تړونو هغه به زه تر سره کړم او یوازې لمانه ویریږي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او ما چې کوم کتاب لګلای دی پر هغه ایمان راوړی دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسو سره له پخوانه موجودو د دې عمل تر ټولو د مخه تاسو ورته انکار مکوئ ولګ بیا زما آیاتونه مخه څوي او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مو راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مکوئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. المنز قائم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسو هم له هغو سره ټیټ شئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسو خو نور ته د کې لارې غوړه کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هیروي په داسې حال کې چې تاسو کتاب لولئ آیا تاسو له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصبر او المنزل الله مرسته وغواړي په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډیر سخت کار دی مګر په تاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کیدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسو پیرزو کړیو او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسو ته فضیلت درکړیو. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغه ورځې ویریږي چې هلته هیڅوک هیڅ چاته یو ذره په درد نه خوري نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنل شي نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یاد کړئ هغه وخت چې مونږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ. هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وي
ستاسو زامن حلال ول او ستاسو لونی ژوندۍ ساتلی او په دې حالت کې ستاسو د رب لوري پر تاسو لوی ازمویښت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ دریاد کړی هغه وخت چې تاسو لپاره مو سمندر تیری کړ نو تاسو مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل